کښېنئ پوښتنې وکړئ. صاحب په لیلیه کې د نجونو د قتل او په ښار کې د جرمونو د ډېرېدلو په اړه ستاسو نظر څه شی دی؟ د ښځو مکتبونه زموږ د هېواد لپاره ډېر مهم دي. موږ د ښځو ډېر عزت لرو او موږ په دوی باندې ویاړو. کومه پېښه چې سوې ده موږ یې په کلکو ټکو غندو. موږ به په دې اړه تحقیقات وکړو چې هغو درو نجونو ولې ځان وژنه کړې ده. موږ پر قانون باندې او پر خلکو باندې پوره باور لرو. په دې خاطر عام خلک دا 15 کاله کېږي چې زموږ ملاتړ کوي. خو د هغه جرمونو په اړه تاسو څه وایاست چې زموږ په هېواد کې د څو کلونو راهیسې په عامه کېږي؟ اختطاف، قتلونه، رشوت خوړل، د تجارانو څخه د مافیا په زور پیسې اخیستل. د داسې پیښو څخه وروسته بیا به هم عام خلک په تا باور وکړي؟ بس که ډېر نصیحت یې راته وکړي یعنې یوازې رسنۍ والا د خلکو پروا لري، موږ هېڅ پروا نه لرو. دسیسه به نه راته جوړوې. موږ د غریبانو، بېوزلو او د عامو خلکو خدمتګاران یو. که چیرې تاسو د خلکو په غم کې وای نو ما به 3 واره انتخابات نه وای ګټلي. څه پوه سوې؟ که څه هم ته چټیات وایې ونیسه، ته راته ووایه موږ باید څه وکړو. ستاسو د خوشحالۍ لپاره به هغه هم وکړو. صاحبه غیرتمند د پولیسو قومندان رودرا پرتاپ چوهان عام خلک دا غوښتنه لري هغه بیرته راسي او په جنایي مدیریت کې وظیفه ترسره کړي. راومې غوښتئ. د غیرتمنو پولیسو موږ ډېر قدر کوو، خو د ایماندارۍ په نامه د غریبانو خلکو سره ظلم، د درواغو په قضیو کې ښکېلول، د پیسو په خاطر خلک مجرمین ګڼل، یوازې د میډال او د چکچکو دپاره کار کول دا غلطه خبره ده. زه غواړم چې زموږ د هېواد عامو خلکو ته یو پولیس هم تکلیف ورنه کړي. بس سکټره صاحبه امنیه قومندان ته ووایه چې رودرا پرتاپ سینګ بیرته راوغواړه او په جنایي مدیریت کې دې خپله وظیفه ورکړي. دا زما امر دی. بله صاحبه. خوشحاله سواست؟ ژوندي اوسئ.